کونړ ولایت کې د اسلامیک ریلیف ادارې د اقتصاد او مهاجرینو ریاست سره په همغږۍ د مرکز اسداباد په ګډون چپه دره، شلتن او څوکۍ ولسوالیو کې لومړی بېوزله او تازه له پاکستان څخه راستنې شوي 1481 کورنۍ په نښه او له دوی سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د اسلامیک ریلیف ادارې یو تن مسؤل احمد ضیا ارمان وویل دوی دغه مرسته د بېوزلو او بیرته راستنو شوو سره د رمضان المبارک میاشتې د رارسېدو په مناسبت وکړه. فی الحال چې زما شاته تاسو کومه مرسته ګورئ روانه ده، د اسلامیک ریلیف موسسې خپله پروژه ده، خپله بودیجه ده او دغه پروژه د رمضان په نوم ده چې دا هر کال ترسره کیږي. یعنې په هر رمضان کې موږ چې ده د خوراکي موادو یو پیکیج ورکوو چې فی الحال دغه کومه مرسته چې ما شاته تاسو وینئ دا روانه ده د رمضان 2024 پروژه ده چې د کونړ ولایت په مختلفو سیمو کې دا تطبیقیږي. د ټول کونړ په سطح باندې موږ 1401 نفرو ته به دغه مرسته ورکوو چې په دې کې 209 نفر دا په اسداباد کې دي او 402 نفر چې دا د چپې درې په ولسوالۍ کې دي، 190 نفر چې دا په شلتن ولسوالۍ کې دي او 180 نفر چې دي دا په څوکۍ ولسوالۍ کې دي چې په مجموعي ډول 1401 نفرو ته موږ دغه مرسته ورکوو. په دغه مرسته کې چې زمونږ کوم مواد شامل دي هغه په دې کې 100 کیلو وړه دي، 2 بوجۍ وړه دي چې 100 کیلو د هغې اندازه کیږي، 10 لیټره په هغې کې غوړي دي او 8 کیلو په هغې کې دال دي او 1 کیلو چې ده په دې کې مالګه ده. دغه پروژه چې ده په کونړ ولایت کې د ریاست اقتصاد او ریاست مهاجرین سره په پوره هماهنګۍ ترسره شوې ده. مرسته اخیستونکو هم له یادې ادارې څخه مننه وکړه چې په دې مبارکه میاشت کې د دوی لاسنیوی وکړ. دوی د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. دا کومکونه شوي دي ما موږ ډېر خوشحال یو. آینده کې هم داسې کومکونه نور غواړو. افغانستان ولس چې کوم دی ډېر غریب ولس ته بیا دا سرحدي ولسوالۍ چې کومې دي دا ډېر ځپل شوي دي. موږ د امارت نه او د مؤسسو ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ سره د کومکونه جاري وساتي. میاشت کې راسره کوي، 2 میاشتې راسره کوي. موږ د دې کومکونه مننه کوو، منندوی یو. دا غریب ولس دی او خامخا روژې میاشت را روانه وه، خلک بېوسه دی او کور ودان هر کوم اوسې چې دا قرباني کړي دي او الله دې په آخرت کې وله په کار کې، الله دې وله په دنیا کې پیدا کړي. موږ ته ډېر مننه کوو، شکریه ادا کوو. ډېر خوشحاله و. د روژې میاشت را روانه ده او غریب خلک دی بېوسه او د اسلامیک ریلیف د موسسې نه ډېره مننه کوو. اسلامي امارت د راتګ څخه زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه شوې ده او آینده کې نوره پاملرنه هم غواړو د موسساتو چې وشي موږ ته. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم یادې ادارې د کونړ ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.